تاسو په دې ساحه کې هیڅ کار نه زما نوم عبدالباسط سمیر ده. د ساینس پوهنځي د ریاضي د څانګې د څلورم صنف محصل یم. دغه پروژه باندې یو میاشت کېږي چې موږ کار شروع کړی، اوس په کامیابۍ سره بشپړه شوه. د دې ځانګړتیاوې چې دا F-22 طیاره ده، جنګي طیاره ده او دې کې د کاک نه استفاده شوې ده او نور مختلف الکترونیکي سامان ده. په دغې کې ریسیور ده، کنټرولر ده، لاسکي ده او سروګانې دي. دا الکترونیکي سامان ده او دا چې په خارج کې جوړ شوی، افغانستان ته د یو شرکت په واسطه باندې راغلی. دا چې دا دې ځانګړتیاوې دا ده چې مطلب دا د هغو طیارونو چې مثلا دغه د کامرت استفاده کېږي، د هغې نه دې سرعت زیات ده. دا په یو دقیقه کې تقریبا 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر سرعت مزل کوي او بیرته ځای ته خپل هدف ته ځان رسوي. او دا په هوا کې چې دا د 20 دقیقو لپاره مثلا که ته په دقیقه کې په 1 کیلومتر سرعت وهې نو 20 دقیقو لپاره په هوا کې پاتې کېږي. او د خپل وزن نه سربیره 500 ګرامه وزن نور هم د ځان سره پورته کولی شي.